سلامونه جوړ په خیر هیله داسې ښه وئ غواړم له کورونا څخه د ژغورنې لپاره خپله تجربه در سره شریکه کړم. په دې خبرې نه کوو چې په دغه وژونکي وایروس او ناروغۍ باندې څنګه مبتلا کیږو. تاسو ټول په دې باندې خبر یاستئ چې سردرد، ځان درد، ټوخی، سخته تبه او دغه دې ته ورته نور نښې نښانې د کورونا وایروس مهمې نښانې دي. که مو معمولي یا مازې ونښه هم پر ځان کې ولیده نو تاسو ځان مشکوک وګڼئ او له کورنۍ مو، شاوخوا مو او دوستانو څخه مو ځانونه لرې کړئ او هیڅ ځای پام چې لاس ونه لګوئ او احتیاط په بشپړ ډول پیل کړئ. یعنې ځانونه مو قرنطین کړئ تر څو نه تاسو ته څوک لاس درکړي او نه مو ستاسو لاس چاته ورکړل سي. خو څه چې کاروئ په هغې باندې هم احتیاط کوئ او هغه شیونه چې تاسې غواړئ په هغه کې خوراک وکړئ یا لاسونه مو پرې ولګیږي له هغه سره ډېر زیات احتیاط کوئ. له دې نه وروسته که معمولي نښې نښانې مو هم ولیدې تاسو اړتیا لرئ چې د بدن مقاومت مو لوړ کړئ. د دې لپاره مایعات کاروئ، که مو چای سره لګیږي چای خورئ، که نه تمړې اوبه یا ګرمې شوي جوش شوي اوبه چې لږې سړې سي هغه ډېرې خورئ، هغه ډېرې څښئ. حتی له اړتیا پرته هم تاسې وجود مو له مایعاتو ډک کړئ، څومره چې اړتیا لرئ له هغې یو په څو چنده اوبه څښئ. بل که مو دردونه ډېرېدل پوهېدئ چې دردونه مو په تکلیفوي یوازې تاسې کولی شئ چې پناډول او ځینې ورته د دردونو نورې ګولۍ وکاروئ. خو پام چې روغتونونو ته مه ځئ. ډاکټر صاحبان لارښوونه کوي چې په دغسې وخت کې روغتونونو ته تګ د کورونا وایروس ناروغ لپاره ښه نه دی، ځکه هلته نورې ناروغۍ دي او تاسې کولی شئ چې په هغه نور ناروغیو باندې هم مبتلا شئ او بالاخره ژوند له لاسه ورکړئ. نو زما لارښوونه هم دا ده چې لطفاً په هیڅ وجه باندې روغتون ته مه ځئ. خو که مو نفس تنګي له سینې ډېر په عذاب وئ او تنفس مشکلات مو درلودل نو بیا کوشش وکړئ، هڅه وکړئ چې د تنفس هغه آلې یا اکسیجن کور ته راوړئ. که بیا هم وسه نه لرئ ډاکټر ته ولاړ شئ، روغتون ته ولاړ شئ، یوازې همغه تنفس وکاروئ او همغه تنفس او اکسیجن واخلئ، نور ووایئ چې تاسو کورونا نه یاست. له دې وروسته ګرم شیونه لکه شیروا، سوپ، آش ډېر زیات کاروئ او دغه مو خوراک وګرځوئ. له دې سره سلات، مرچ، بادرنګ او نور ورته سلات چې کوم څه دي ویټامین سی لري، ویټامینونه لري، هغه ډېر زیات خورئ. له خپل خوراک په مهال باندې ډېر زیات کاروئ. دغه راز خوراک مو په ورځ کې که څه هم 3-4 وارې خوراک کوئ دا څو وارې کړئ او ډېر زیات وخورئ، ځکه کورونا وایرس تاسې له بدن مقاومت له منځه وړي. کله چې تاسې خوراک ونه کړئ نو وژنې مو او خرابوي مو. خو که په مقابل کې خوراک ولرئ، قوي اوسئ، نو زه ډاډمن یم چې کورونا وایرس به تاسو ته هیڅ زیان ونه سي رسولی. دغه راز زما ټینګار په دې دی چې وطني هندواڼې وکاروئ، که څه هم ارزانه دي او ښې دي، د یوه سیرم ځواب ویلی سي. زه تاسو ته په ضمانت ویلی سم چې وطني هندواڼې وکاروئ. څو ګټې به وکړئ، یو دا چې هغه کې هغه کوم پروټینونه چې دي، هغه کې کوم ویټامینونه چې دي، هغه به په بدن قوت واخلي. او دغه راز هندوانه خپله اوبه ده، اوبه د انسان بدن لپاره مهمه اړتیا ده. په وروستیو کې زما وړاندوینه او د صحت ضمانت مو کوونکی مو هغه ستاسو قوي مورال دی، هغه ستاسو خپل مورال دا دی چې تاسو قوي اوسئ، تاسو پرې نه ږدئ او فکر ونه کړئ چې تاسې کورونا یاست، بلکې فکر وکړئ چې یوه عادي ناروغۍ رانیولې یاست. نو تاسو به د خدای په فضل بیرته ورغېږئ او د روغ بدن څښتن به اوسئ. بای بای، ښه وخت.